فرض کړئ چې دا دوه برخې چې د یوې نیمه نفوذ لرونکې غشا په واسطه سره جلا شوي د بدن دوه برخې دي چې د اوبو څخه ډکې دي. تاسې به وایئ چې نیمه نفوذ لرونکې غشا څه معنا لري؟ دا داسې غشاوي چې ځینې شیان پرېږدي چې تېر شي او ځینې نه پرېږدي. فرض کړئ چې دا غشا د اوبو مالیکولونه پرېږدي چې تېر شي. وروسته به ووایو چې څه نه پرېږدي چې د دې غشا څخه تېر شي، نو او همدا یې لامل دی چې دې ته نیمه نفوذ لرونکې غشا نوم ورکړل شوی دی. اوس داسې فکر کوو که چیرې دواړه خواو کې یوازې د اوبو مالیکولونه وي، نو دلته د ډیفیوژن اصطلاح راځي چې ډیفیوژن کې د اوبو مالیکولونه کولی شي که چیرې مساوي غلظت ولري له یوې خوا بلې خواوې ته په اسانۍ سره حرکت وکړي. دا ځکه چې دواړه لورو کې برابر غلظت دی او همدارنګه ټول مالیکولونه په بېلابېلو سرعتونو او بېلابېلو لورو کې خوځېږي. خو زموږ اوسنۍ موضوع د دې څخه بدله ده. که چیرې موږ اوبو ته د یو محلول حیثیت ورکړو او یو بل محلول شوی ذرات پکې اضافه کړو، نو ځینې محلول شوي ذرات به په یو خوا کې اچوو چې دا ذرات به لږ لوی رسم کړو لکه څنګه چې تاسو وینئ، تر څو داسې وښایو چې دوی فزیکي ستونزه لري چې د دې نیمه نفوذ لرونکې غشا له سوریو څخه تېر شي. ځینې وختونه غشا د چارج له مخې هم شیان یا تېروي او یا یې هم نه پرېږدي چې تېر شي، خو له اندازې له مخې یې تصور کول اسانه دي چې دا غشا یوازې کوچني شیان پرېږدي چې تېر شي او لوی مالیکولونه نه پرېږدي چې تېر شي. نو راځئ څو ذرات په ښي خوا کې زیات کړو او په چپ خوا کې یوازې یو یا دوه اچوو. نو په ښي لوري کې د محلول غلظت ډېر شو او په چپ لوري کې لږ شو. دا غشا نیمه نفوذ لرونکې ده، نو دا لوی ذرات نشي تېرېدلی. که دوی تېرېدلی نو دوی به د خپلې لورې غلظت خوا نه ټیټې غلظت خوا ته تېر شوي وی، یعنې له ښي نه به چپ خوا ته، خو ځکه چې غشا اجازه نه ورکوي دوی نشي تېرېدلی. خو اوس فکر وکړو چې د اوبو مالیکولونو سره به څه کېږي. په چپ خوا کې اوبه هیڅ بندیز نه لري. دوی که ټکر هم وخوري کولی شي د غشا له سورو څخه ښي خوا ته لاړ شي. په ښي خوا کې هم ځینې اوبه به چپ خوا ته لاړې شي، خو ستونزه دا ده چې په ښي لوري کې ډېر لوی ذرات شته چې کله ناکله د غشا د سوري مخه نیسي یا په اوبو ټکر کوي او د هغوی په یو غلطه لاره ګرځوي. نو د ښي لوري نه چپ خوا ته د اوبو د تېرېدو امکان لږ دی، خو د چپ نه ښي خوا ته د اوبو د تېرېدو امکان بیا ډېر دی، ځکه په مجموع کې اوبه له هغه ځایه چې د محلول غلظت لږ دی هغه ځای ته ځي چې د محلول غلظت ډېر وي. دې پدیدې ته موږ آسموزس وایو. دا هغه څه دي چې موږ ډېر ځل په طبیعت کې ګورو. د مثال په توګه که یو شی چې د تازه اوبو لپاره جوړ شوی لکه یو حلزون په مالګې اوبو کې واچوو، نو د حلزون دننه اوبه به له هغه څه سره سم عمل وکړي چې موږ یې په دې انځور کې وینو. اوبه به له حلزون څخه ووځي ځکه چې بهر د مالګې غلظت ډېر دی. دا یو میخانیکي وجه ده چې ما تشریح کړه. لوی ذرات د غشا مخه نیسي او یا د اوبو په مالیکولونو ټکر کوي او هغوی په مقابل لوري بیا ګرځوي. خو یو بله وجه هم شته او هغه دا چې ډېری وخت محلول شوي ذرات چارج یعنې برېښنایي چارج لري. د مثال په توګه عادي خوږه مالګه چې سوډیم کلوراید ده، کله چې دا په اوبو کې حل شي نو سوډیم مثبت چارج لرونکی آیون دی او کلوراید منفي چارج لرونکي آیونونه دي چې اوبه چې یو قطبي مالیکول دی یوه برخه یې منفي چارج لري چې هغه اکسیجن لوري ته دی او بله برخه یې مثبت چارج لري چې هغه هایدروجنونه دي. نو کله چې د سوډیم مثبت آیون شته د اوبو مالیکولونه خپل منفي اکسیجن سوډیم ته راګرځوي او ورسره نښلي. همدا ډول که کلوراید وي چې منفي دی نو د اوبو هایدروجن به ورسره ونښلي. نو دا د اوبو مالیکولونه چې د سوډیم یا کلوراید آیونونه ورسره نښتي دي نور نشي تېرېدلی ځکه دوی له لویو ذراتو سره تړلي دي. په دې توګه د ښي لوري نه د اوبو د تېرېدو امکان بیا هم کمیږي. نو په ټولیز ډول داسې ویلی شو که د میخانیکي مخنیوي خبره وي که د برېښنایي جذب خبره وي، نتیجه دا ده چې د اوبو د مالیکولونو تېرېدو احتمال له چپ نه ښي خوا ته ډېر دی
او دا پدیده چې د اوبو د مالیکولونو خالص حرکت د ټیټ محلول غلظت نه لوړ محلول غلظت خواته وي، دې ته موږ آزموسیس وایو. نو هیله ده چې آزموسیس مو پیژندلی وي، ځکه چې دا زموږ په بدن کې یو لویه پدیده ده او د مالیکولونو د حرکت لپاره یو مهمه موضوع ده، ځکه چې ډیری داسې پروټینونه او مالیکولونه زموږ په بدن کې شته چې باید د حجرې څخه د باندې پاتې شي او همدغه نیمه نفوذ لرونکې غشا یا پرده د دې لپاره جوړه شوې تر څو هغه مالیکولونه چې باید حجرې ته داخل نشي د هغې مخنیوی وکړي.